د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم دغو زرګونو پلویانو لومړی د اعتراض په ډول ناسته وکړه او وروسته یې د اسداباد په ښار کې د تقلب خلاف لاریون ترسره کړ. لاریون کوونکي وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې په بې پرې ډول هغه رایې چې پرته له بایومټریکه کارول شوي وي باطل اعلان کړي. موږ په انتخاباتو کې نتیجه کې شفافیت غواړو، موږ تقلب نه غواړو. انتخاباتو په نتیجه کې موږ تقلبي رایه، بې بایومټریکه رایه، خیالي رایه، خیالي صندوقونه او هغه 3 لکه رایه چې د وخت نه مخکې وروسته استعمال شوي دي هغه موږ نه منو او د انتخاباتو په کمیسیون باندې غږ کوو چې د انتخاباتو د قانون او د طرزالعملونو مطابق نتیجه اعلان کړي. هېڅ چاته اجازت نه ورکوو چې د افغانستان د خلکو سرنوشت په جعلي او تقلبي او تور رایو وټاکي. د دې لپاره هرې قربانۍ ته آمده یو او په هر قیمت چې دا کار کوو. لاریون کوونکو په یوه تمدنیز پریکړه لیک کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د درملو کمپنۍ سره د شوی تړون په سمه توګه پلی کړي. په پریکړه لیک کې همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه په کلکو ټکو سره وغندل شوه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې په ټول هېواد کې د تقلبي رایې له پاکو رایو څخه جدا او د تقلب عاملین د عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې د خلکو له پاکو رایو دفاع کوي او اجازه نه ورکوي چې تقلب د خلکو برخلیک وټاکي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د پلویانو په خبره که ټاکنو خپلواک کمیسیون ټاکنیز عدالت تامین نه کړي دوی به خپل مدني حرکتونه لا ډیر کړي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.